سلامونه دوستانو، ته مو د روغ او جوړ بوی. ډېری دوستان وایي چې زموږ د واتساپ څخه میسیجان په خپله ډول نوډېږي. موږ ته چې واتساپ کې څوک دوستانو څه شی راولیږي، هغه که وایس میسیج وي یا همداشانتې بل میسیج وي، دغه ټول زموږ موبایل ته په خپله دوستانو ډول نوډېږي چې دغه موږ ته یو څوک دغه وایس میسیج راولیږي او د دې ترڅنګ زموږ ته څوک ویډیوګانې راولیږي په دغه واتساپ یا تصویران راولیږي دوستانو. هغه چې کله موږ ګورو یا کوم ډاکومنټ وي، هر څه دوستانو په خپله زموږ موبایل ته را ډاونلوډ شوي. تاسو دغه ویډیوګانې ګورئ چې دغه زموږ موبایل ته په خپله ډاونلوډېږي، خو موږ په دې باندې دوستانو هېڅ نه پوهېږو او زموږ هېڅکله هم دا نه وي ډاونلوډ کړي، خو خپله زموږ ګیلري ته هر څه را ډاونلوډ شوي دوستانو. څنګه کولی شو دغه بند کړو؟ د دې لپاره مکمله طریقه په ویډیو کې راسره وګورئ دوستانو. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ښه نو دوستانو، اوس راځو څنګه کولی شو دا هر څه بند کړو. مثلا دغه یو ګروپ دی ما سره، دغه کې چې کله تصویر دوستانو څوک پکې سینډ کړي، په خپله دغه ډول دوستانو راښکته کېږي، یعنې را ډول نوډېږي. تاسو کتلی شئ. زه دلته دوستانو دغه مثلا سیو کوم هم نه، په خپله بس زما موبایل ته دغه دوستانو ډول نوډي. همداشانتې دغه نوره تصویران تاسو ګورئ، دا هر څه چې کوم تصویران دوستانو پکې راشي یا پکې کومه ویډیو وي دوستانو، یا د ترڅنګ کوم وایس میسیج په دغه ګروپانو کې وي، څوک یې پکې وکړي، مکمل هر څه زموږ سره په خپله دوستانو ډول نوډېږي. نو دغه به څنګه بندوو؟ د دې لپاره ستاسو دوستانو رابه شئ د موبایل واتساپ به راخلاص کړئ موبایل کې او پورته 3 خطونو باندې به ستاسو دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک وایست، په دغه برخه کې دوستانو موږ ستاسو یو اپشن راکوي چې هغه د سیټینګ اپشن دی. رابه شئ په همدغه سیټینګ باندې دوستانو کلیک واخلئ او په دې کې به تاسو دوستانو داسې لاندې راشئ. کله چې لاندې پکې راغلی، په لاندې برخه کې ستاسو سره ځي سټوریج اینډ ډاټا دوستانو. دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او په دغه کې دوستانو تاسو څه وکړئ، لاندې به راشئ. زموږ سره 3 اپشنونه دي دوستانو. یو دغه چې دی وین یوزینګ موبایل ډاټا دی دوستانو. کله چې زموږ ستاسو د موبایل ډاټا استعمالوو، د موږ او ستاسو ته چې کوم ګروپان دي یا څوک څه شی رالیږي، هغه به د موبایل ډاټا په خلاصولو سره اتوماتیک دوستانو خپله زموږ موبایل ته را ډول نوډېږي. او بل د دوستانو دوهم دغه وین کنیکټډ آن وای فای دی دوستانو. کله چې زموږ ستاسو وای فای سره کنیکټ شو، نو دوستانو زموږ او ستاسو موبایل ته به هر څه په خپله دوستانو را ډول نوډېږي. او بل د وین رومینګ دی دوستانو، چې په دې واسطه هم که څه نه زموږ ستاسو موبایل ته را ډول نوډېږي، خو اصلي چې دی هغه تر ټولو نه اصلي چې دی هغه دوستانو دغه موبایل ډاټا دی چې کله تاسو راخلاصه کړئ، شاید ستاسو سره دغه ډول ته وي، دغه مکملې خانې شنې وي او یا د دې ترڅنګ یوازې دغه خانه شنه وي دوستانو. نو دغه به هم ستاسو داسې ترې لرې کړئ، مکملې به هم داسې خالي یا تشې پرېږدئ او رابه شئ په اوکې باندې به کلیک واخلئ. او بل ته به دوستانو راشه، شاید دا مکملې داسې تاسو سره شنې وي، ټولو ته ټیک مار لګېدلی وي. تاسو به څه وکړئ، دغه ټیک مار به مکمل ترې لرې کړئ او اوکې به یې کړئ. رابه شئ دوستانو رومینګ ته دوستانو. په دې کې به هم شاید دغه مکمل همداسې خالي وي او یا دا سره داسې ډک وي، دغه به هم ټول خالي کړئ او اوکې به یې کړئ دوستانو. او له هغې وروسته به تاسو سره که چېرته دوستانو دغه کې کوم بل اپشن دغه اپشن یا داسې آن وي، دا به هم بند کړئ. او دغه پروکسي اپشن دی دوستانو، دغه به هم کوئ. او دغه خاص هم د ایمیج کوالټي دی دوستانو، او دغه هم د ډاونلوډ کوالټي دی دوستانو. نو نوره په دې کې خاص څه نشته، صرف تاسو به دغه 2 اپشنونه مکمل داسې سره بند کړئ، ټولو خانې به ټیکمار به ترې لرې کړئ. ستاسو موبایل ته چې اوس څوک تصویر راولېږي، هر څه چې تاسو دوستانو راولېږي، هغه به په خپله نه ډول نوډېږي. لکه څنګه دوستانو ستاسو زما موبایل اوس ګورئ چې زما دغه واتساپ ته چې کوم څه راغلی دی، هغه به زه داسې صرف کلیک کوم بیا به ډول نوډېږي. داسې به دوستانو دغه وایس میسیج هم کلیک کوم بیا به ډول نوډېږي، او دغه به هم کوم دوستانو. او دغه ویډیو چې زه کله ډول ووایم داسې کلیک پرې واخلم دوستانو، او دغه به زموږ سره اوس دوستانو روانه شي. نو کوم شی باندې زه کلیک اخلم همغه به ډول نوډېږي، په خپل سر به هېڅ هم دوستانو نه ډول نوډېږي. نو ویډیو تر همدې ځایه خوښوي مې لایک